څنګه کولی شو چې خپل انټرویو وړاندې کړو؟ څنګه کولی شو چې زموږ انټرویو زر راشي؟ یا موږ څنګه وشو کولی چې دغه خپل انټرویو وخت را مخکې کړو؟ پرون ما خپل دوه ماکلین ویوړل مهاجرت ادارې ته، هغوی ته د اسایلم غوښتنه وکړه، 2 ورځې بعد د هغې انټرویو ده. دا څنګه وشول؟ تاسې باید کوم اقدامات په نظر کې ونیسئ، ځکه تاسو سره وکیل نه په هر مرحله کې، خصوصا هغه زموږ افغان ورونه او خویندې چې دوی اروپا ته راځي، دوی د موضوعاتو نه بېخبره یي، بیا کلونه کلونه دوی منتظر چې تر څو د دوی د اسایلم پروسه ترسره شي، بیا دوی ته انټرویو راشي. اکثریت افغانان میسجونه کوي چې زما وړه انټرویو شوې ده، غټ انټرویو ته زه منتظر یم، حتی 1 کال تیر شو، 2 کاله تیر شو، 3 کاله وشو، ما ته انټرویو نه راځي. ولې؟ نو تاسې په ابتدا کې څو کارونه دي چې هغې ته باید توجه ولرئ، او په همغه لومړي ځل کې کله چې تاسې درخواست ورکوئ، دغه نقاط، دغه حقوقي موارد باید په نظر کې ونیسئ. کله چې تاسې اروپایي هر هېواد ته چې راغلئ، لومړی ځل کې تاسې ځئ، خپل ځان پولیس ته معرفي کوئ، پولیس تاسې مهاجرت ادارې ته معرفي کوي، او تاسې بیا خپله غوښتنه ورکوئ. وروسته د هغې نه بیا تاسې پروسه شروع کېږي. خو دغه اول ځل راجسټریشن تر ټولو ډېر زیات مهمه دی. دغه راجسټریشن کله چې تاسې کوئ، دلته یې تاسې د انټرویو لپاره وخت تعین کېږي، خو تاسې هغه په هغه اساسي شکل باندې چې لازم دی هغه نه یې رایې کوئ، ځکه یې تاسې وخت نیسي. نو کله چې تاسې لاړئ او مراجعه مو کړله مهاجرت ادارې ته، تاسې باید خپل مستند اسنادونه ځان سره ولرئ. زه همیش په اسنادو باندې تاکید کوم، خو په اسنادونو کې پاسپورټ تر ټولو اول درجه اهمیت لري، بعد د هغې نه تذکره او نور تاسې مرتبطه اسناد چې د هر مسلک کې هر کاره وي، که ته نظامي وي، غیر نظامي وي، هر څوک چې وي باید خپل مربوطه اسناد ولري چې هغوی ته هلته دا ور وښایي. کله چې اسنادونه دې وښودل، اسناد دې ورته ورکړل، او هغه دوستان که دا اسناد نه لري، هغوی هم کولی شي چې شفاهي ډول دا ووایي، بیا ورته وعده ورکوي چې ما نه یا اسناد ورک شوی دی، یا اسناد سوځېدلی دی، یا ورته اوس لاسرسی نه لرم، خو زه د هغې کاپي تاسو ته راوړم، یا د خپل هیواد څخه کوشش کوم چې دا اسنادونه تاسو ته آماده کړم او تاسو ته یې راوړم. نو دلته تاسې ثبت نام چې کېږي، تاسې باید خپل ټول مشخصات په اوله کې ورته ورکړي. خو دې په منځ کې ځان مخکې د دې نه چې هغه تاسو ته سوال جواب وکړي، کوم ځای نه راغلی، څوک یې، غواړې اسایلم ته اپلای وکړي، پناهندګۍ ته، مهاجرت ته وایي او دغه هاونو جوابو ته صبر مه کوئ. 15 دقیقې خپل په هکله ورته ووایه چې زه خپل په هکله تا ته معلومات ورکوم، او هغه معلومات ورته یې رایه کړه چې ستا هویت افغانستان ثابت کړي، زه په افغانستان کې وم، دغه کار وم، زما پلار، مور. دویم، ستا کار، دغه کار مې کو، دغه وظایف مې ترسره کول. دریم، دغه اسنادونه مې درلودل، دومره مې تحصیلات وکړل، دغسې خطر ماته مواجه شو، زه دلته راغلم، اوس دلته غواړم اسایلم وکړم. نو کله چې دا دې ترسره کړه، بیا درته پوښتنه کوي د تاسو د هویتو، د راتګو تاریخو، بیا تاسو ته وایي چې آیا اقتصادي توانایي لري، ته ځان څنګه دلته حمایتوي. بیا به ته ورته که څوک کور لري، ځای لري، ملګري لري، ته کولی شي چې ورته ووایي چې زه کولی شم خپل ملګرو سره اوسېږم د فعلا لپاره، او د فعلا لپاره که چیرې دولت ماته هغه امکانات ټول نشي مهیا کولی، زه خپل ملګرو سره یم، که ماته د کار زمینه مساعده شي، زه غواړم کار وکړم. دا 2 نقطې ډېر زیات مهمې. دا دې لپاره چې دوی اول ستا د ځای نه مطمئن کېږي، او بل دویم د کار علاقمندي ستا ګوري. نو کله تا ته هغه موقتي علمه کوډ دلته ورته وایي، او ځینې هېوادونو د اروپایي مشخص نومونه نه لري دا کارت، ولې همغه موقتي یو کلن کارت یا 6 میاشتنی، یا هغه ورقه چې درکوي چې ته قانوني دلته ثبت یې، که چیرې پولیس ته ونیولې ورته وښیه، نو په هغې کې تاسو ته د کار اجازه په همغه واله کې درته درکوي. دویم، ستا د کور موضوع وایي چې دا فعلا موقتي کور لري، پس ته بیا دوی تاسو ته کور درکوي. نو دغه شیان بیا سبب د دې کېږي. دریم، بیا ته ورته وایي دې لپاره چې زه وشم کولی خپل اهدافو ته ادامه ورکړم، ته خپل اهداف باید ورته وایي چې زه دغه هېواد ته راغلی، مثلا د فرانسې، بلجیم، یا جرمني، یا سویډن، یا ناروې، یا نور هر هېواد ته چې ته ورغلی، زه دلته راغلی یم، زه دا پلان لرم چې په دغه وخت باندې زه غواړم پوهنتون ووایم، دغه وخت پورې زه 2 کالو پورې باید خپل ژبه تکمیل کړم، د ژبې ترڅنګ زه باید د شپې د خوا نه دغه کورس ووایم، او د هغې ترڅنګ زه باید 8 ساعته یا 6 ساعته ورته مشخص کړئ چې زه 8 ساعته یا 6 ساعته د سبایي د 8 بجو نه تر 4 بجو پورې باید کار ورسره وکړم.
نو زه دغه پلانونه لرم. مثلا دغه پوهنتون درس په دې وخت کې شروع کیږي، د ما د ژبې کورس د 1 کال نه تر 1.5 کاله پورې تاریخونه ورته مشخص کړي. دومره وخت نیسي. زه باید په آینده 2 کالو کې دلته باید یو په ځان بسیا او مستقل بدون د دولت حمایې نه زه باید شخص اوسم. دا مې د ژوند پلانونه دي دلته. هغوی ته بیا ورته غواړي زه هیله مې هم دا ده که چیرې زما انټرویوګانې زر وشي چې زه خپل اهدافو نه شاته پاتې نشم. په دې سره تاسو مطمئن اوسئ، 100% باید تاسو مطمئن اوسئ زما په خبرې باندې، او په دې خبرې مې باید اعتبار وکړئ. تاسو ته زر تر زره تاسو انټرویو درکوي، هم ستاسو اول انټرویو زره راځي، هم ستاسو دویم انټرویو. زه مطمئن یم کومې خبرې چې ما وکړې شاید 80 تر 80% نه ډیر خلکو دا خبرې نه دي کړې په انټرویو کې. د هغې عوامل هم شته. اول دا بیچارهګان خبر نه، بل د هر یو چاته د وکیل لاسرسی نه چې دی راشي اروپا ته وکیل دی لاس نیولی ویسي او هلته دا محقلین چې دا تاسې لاندې د دې اوراق ګورئ، دغه محقلین ما خپله وړي دي. نو هر چاته دا مساعده نه، نو هغوی خو مصرف کوي، راځي خبرې دوستان ورته مشوره ورکوي چې لاړ شي وکیل سره مخکې دې نه چې تاسې سالم ته درخواست ورکوئ، مشوره وکړئ او حقوقي دفتر ته مراجعه وکړئ چې هغوی تاسو سره لاړ شي، ستاسې کار مخکې بوځي. کوم کار چې هغه مربوطه مسلکي شخص کوي، کوم کار چې عادي شخص کوي، دا ځمکه او اسمان فرق لري که نه. نو تاسې هم کوشش وکړئ دغه شیان ځان سره ولرئ. زه ټولو ته لاسرسی نشم درلودلی، زه ټولو سره نشم کولی مرسته وکړم، خو حداقل دا ویډیو مې په دې جوړه کړه، حداقل وشم کولی خپل نور که نشم کولی خپل افغانان ورونو او خویندو سره خو حداقل لږ مرسته وکړم. او فکر کوم دغه ویډیو شاید ډیرو ته ضروري. نو هیله کوم که چیرې تاسو ته دا مفید و، نورو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم مطمئن شي. او دغه د پروسه د انټرویو چې ډیر وخت نیسي، د دې نه تاسې وخت ضایع نه شي، جلوګیري وکړئ. او دا کم خلک چې راغلي دي او د هغوی لا تر اوسه انټرویو دویم مرحله کې پینډینګ حالت یا د تعلیق په حالت کې پاتې دی، دوی باید څه وکړي. دې په هکله باندې زه به بل ویډیو جوړه کړم، تاسو سره به شریک کړم. هغه افغانان چې راغلي اول انټرویو شوې ده، دویم انټرویو ته لا تر اوسه ځواب نه دی راغلی، مختلف مشکلات سره مخ دي او یو بې سرنوشتۍ حالت کې دي، دوی باید څه وکړي. زه به دا دویم ویډیو کې بیا انشاءالله تاسو سره په یو مناسب وخت کې به شریک کړم. بیا هم که کوم سوال لرئ، پوښتنه لرئ، فقط کولی شئ ما سره کومنټ کې شریک کړئ. زه به انشاءالله په مناسب وخت کې تاسو ته ځواب کوم. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.